بسم الله الرحمن الرحیم. په کولرا پروګرام کې داسې وړوکی برشر یا وړوکی بینه ډیزاین کوو نن. په دې برشر کې موږ سره یو د دې برشر سایز ده، بل انځور ده او نو دغه دوه درې لیکل دي، نو خاص شی پکې نشته. سمپل برشر ده یا سمپل اعلان ده. موږ سره فیسبوک دپاره که وټساپ هر څه لپاره تاسو کولی شئ. ته هر څه وړاندې راشي خپل د ورقې دپاره سایز ورکړئ. فرض که ما 40 سانتي پر 50 سانتي سایز ورته ورکړو. دونه سایز مې برشر سایز انتخاب کړو. له دې نه وروسته دغه انځور به اضافه کوئ. که تاسو سره کمپیوټر د انځور وي یا مثلا خپل انځور هم وي، د انځور به واخلئ، کولډرا پروګرام ته به اضافه کوئ. مثال دغه انځور د موږ سره دا واخیسته په کولډرا پروګرام کې آټ کې داسې همدا انځور ده که نه، دا انځور هم آټ که دا به دونه غټ کوئ چې تر څو دغه ورق خپل اندازې ته برابر شي. داسې پوه نه شوئ. په دې اندازه کې هم که لږ به یې وړوکی کړو، داسې لږ هم وړوکی کړو په دې رقم باندې، او راځو د خپل صفحې ته موږ بارډر ورکوو. بارډر هم ورکړه که نه. د بارډر څخه وروسته بېرته پیک ټول واخلئ او په دې انځور کلیک وکړئ. د انځور کلیک څخه وروسته افیکټ ته راشئ. زما څه وکړه پاور کلیپ که دا راته په کولډرا کې ستاسو ډېری کار په پاور کلیپ سره کېږي. پاور کلیپ که راته چېرته په دې ځای کې خطا که راته تاسو وګورئ. دا انځور منظم نه دی، دا خطا متمر کټ شوي په دې کې. دا انځور باید لاندې راشي. انځور باید څنګه راشي؟ لاندې راشي. په دې باندې رایټ کلیک وکړئ، په دې شیپ باندې به کلیک وکړئ، ایډیټ کنټینټ به یې کوئ او دا انځور به واخلئ، لاندې به یې ډرګ کوئ. لاندې به یې څه کوئ؟ ډرګ کوئ. داسې نور به یې هم لاندې راوړو. داسې لاندې لږ به یې وړوکی کړئ داسې، او لږ به یې نور هم لاندې راوړو. خو مسله دا ده که زه دا فینش وکړم دغه پاس برخه سپینه پاتې شوه ورسره، او دې کې دا پاس برخه هم د ستوره ده. همداسې ده که نه؟ نو دې کار کول به بېرته رایټ کلیک پرې وکړئ، ایډیټ کنټینټ یې کوئ، او د همدغې کوم شی چې تاسو رسم کړی دی یا کوم تصویر چې راوستې ده د دې ډوپلیکیټ واخلئ. ډوپلیکیټ څنګه واخلو؟ کنټرول ډي، هم شکل هم بل شکل واخلئ. ایډیټ کې مې ویل او که نه ډوپلیکیټ. دا کار هم چې کله وکړه، له دې کار کولو څخه وروسته راشئ، دا تصویر څه پاس کې پاس دې څخه منظم څه کېږدئ او روټیټ یې کوئ. چې هم که روټیټ یې کوئ. دې بل انځور سره ښه دقیق منظم کړئ، داسې لکه دلته ګور فاصله یو شی نه ده، داسې منظم به یې کوئ. لږ یې پاس ویسئ داسې. پوه نه شوئ. او دې نه بعد راشئ دا تصویر دواړه انتخاب کړئ، لږ دا دواړه پاس کړئ لږ معمولي چې هغې ویښتان پکې رانشي. پاس ویښتان شته که نه موږ سره؟ او که تاسو نه کوئ په دې تنظیر به تاسو کلیک وکړئ، داسې وکړئ او داسې لږ دا جي کړئ داسې. پوه شوئ؟ لږ یې زوم کړئ داسې لږ نوم داسې جي کړئ. پوه شئ باندې، او فینش به یې کوئ. نو تاسو وګورئ پاس برخه ډک شو ورسره. مطلب د دې تصویر په پاسنۍ برخه دا چېرته به یې کړه؟ بېرته فیل کوئ. بل په دې کې یو داسې کرښه که شوې، بل لاندې یو بله کرښه ده، دا تش ځای موږ تش ده. نو څه کوو؟ راځو موږ په دې باندې کلیک کوو او دا لاندې ساحه څنګه کوو؟ ډکو فیل کوو. داسې به یې فیل کوئ. پوه نه شوئ؟ دا به څنګه کې داسې فیل به یې کوئ. کوم کلر کې ده؟ بلو کلر کې ده. نو تاسو په فیل کلر کې راشئ، بلو کلر ته واخلئ. بلو کلر کې هم ډارک بلو اغوستل شوي، ډبل کلیک په دې وکړئ او دا بلو کلر لږ تیز رنګ ورته واخلئ داسې. اوکې کوئ. آوټلاین کلر څنګه کوو؟ ختموئ کوئ. آوټلاین کلر ته څنګه کوو؟ ختم کوو. او دا لږ پاس کړئ، هغه سپین ساعت یې ختم شي داسې. دا شپ هم واخلئ، افیکټ ته راشئ، پاور کلیپ ته راشئ، په دې ځای کې داسې خطا کوئ. په دې شپ کې څنګه کوئ؟ ځای پر ځای کوئ. له دې نه وروسته داسې یو کلر استعمال شوی چې په دې کې د لاندې رنګونه ته ښکاري، ترانسپرنسي پکې استعمال شوي. متوجه یاستئ؟ چې پکې استعمال شوی؟ ترانسپرنسي استعمال شوی. نو څه کوو؟ دې کار کول دپاره یو شپ رسم کړئ داسې چې څونه ستاسو په کار وي. داسې صحیح شو؟ داسې شکل هم رسم کړو، دې بل څه منظم به یې کېږدو او ورته وایم چې ما ته دې ته رنګ ورکړه. فرض کړه داسې یو رنګ استعمال شوی لکه داسې یو رنګ. متوجه یاستئ؟ داسې رنګ استعمال شوی ده. آوټلاین کلر کې ختمومه، ګورم دې بل څه فاصله لري که نه یو ځای دې سره خپله کړي. داسې مې یو ځای سره خپله کړي. صحیح شو؟ او دې نه وروسته څه وایم ورته؟ دې ته هم راځم دې کلیک کوم او ورته راځم چې دا ترانسپرنسي دې ته ورکړه. ترانسپرنسي دا مې اضافه کړي. وای نه غسته که نه؟ نو راشئ په دې کې یونیفارم واخلئ او دې پرسنټیج ورکئ چې څومره ترانسپرنسي په دې کې راشي، څونه شفاف دې شي. پوه نه شوئ؟ ترانسپرنسي هم ورکړه، په دې به کلیک وکړئ او د هغې نه وروسته راشئ افیکټ ته راشئ او په افیکټ کې پاور کلیک ته راشئ، په دې کې دا واخلئ ځای پر ځای کړئ. دا هم وشو. بل که تاسو فکر وکړئ دغې بینر کې موږ سره داسې ګول شکل او داسې کرښې پکې راغلي، داسې راغلي که نه؟ نو څه کوو؟ یو ګول شیپ داسې رسم کوئ، ګول شیپ داسې رسم کوئ. دوه دانې به پکې که نه؟ یو دلته ده یو هلته ده. داسې یو ګول شیپ رسمه ورته او په ګول شیپ کې فرض کړه داسې مې دلته کېښوده، لږ به یې منظم داسې غټ کړو لږ ذره، او په دې کې راځم فرض کړه زه پین اخلمه، پین مو واغسته او د پین څخه وروسته فرض کړه داسې یو کرښه ما رسم کړه داسې.
کنټرول زیډ مګه داسې ډیلیټ یو داسې کرښه اخلم مثلا دې نه تر دې پورې کرښه واغسته که نه د کرښې پلانوالی دی فرض که ما ته 4 سایز ورکړه کوم رنګ استعمال شوی دا رنګ استعمال شوی دا آوټلاین کلر لري ښه فیل کلر نه آوټلاین کلر لري دا آوټلاین کلر هم ورکړه پیک ټول واخلئ او دې نه ډوپلیکیټ اول دا لږ پاس کړئ یو ډوپلیکیټ داسې واخلئ رایټ کلیک او کاپي هیر چې وخی کنټرول آر ریپیټ کی کنټرول آر ریپیټ سره وړئ پوه نه شوئ چې به کوي ریپیټ به کوي چې کله هم دغه شیپ په دې آبجیکټونو باندې ریپیټ کړه لږ به زوم کم کوي او دا واخلئ په دې رقم باندې سلیکټ کړئ دا سلیکټ صحیح شو لږ به یې غټ کړو تر څو دا ټول شیپ پیدا شي کنټرول زیډ دا شکل ترې لرې کوم اوس دپاره دې خوا هم که دا ټول مې انتخاب که سلیکشن مې څه وکړه ټول ته او دا مې کنټرول جي مطلب ګروپ مې که چې مې که ګروپ مې که د ګروپ څخه اوس لږ دا شکل غټ کړی سي داسې غټ مې که غټ هم که نه راځو په دې باندې کلیک کوو دا هلته ځای په ځای کوو ورته دا شکل واخله دا شکل دا ګروپ شوی ده که نه تیار دا راته پاور کلیپ که په کوم ځای کې پاور کلیپ که په دې شکل پاور کلیپ که راته رایټ کلیک وکړئ او ایډیټ ووهئ د ایډیټ څخه وروسته دا شکل دی که ځای پر ځای کې داسې که ترانسپرنسي ورکوئ په دې کلیک وکړئ او لږ څه ترانسپرنسي هم وکړئ چې لږ شفاف ښکاره شي هلته ځکه ډېر زیات تیز رنګ ده ورسېدئ او په دې به کلیک تاسو وکړئ هغې نه بعد فنش به یې کړئ فنش د فنش څخه وروسته که تاسو وګورئ دې که بارډر نشته آوټلاین پکې نشته نو دې نه هم آوټلاین ختم کړئ آوټلاین دې څنګه کوئ ختم کړئ نو دا شکل ما واغسته تقریبا دلته دونه پاس ده دونه سایه کې موږ سره دا ځای پسې ده پوه نه شوئ د همدې شکل نه کاپي اخلم په دې ځای کې اوس هم دا شکل هم ماته راوړه کاپي هیر به یې کوئ د دې یو شکل د هم څنګه شي ډوپلیکیټ شکل راشي دا مو شو دا شکل او دا شکل دواړه سلیکټ کړئ او راشئ ورته ماته افیکټ ته راشئ او په افیکټ باندې دا پاور کلیپ که راته په کوم ځای کې په دې شکل کې مطلب دا بیرون وتی و که نه دې کې ځای پر ځای شو د فریم کې ځای پر ځای شو نو خبره خلاصه شوه 2-3 خبر پاتې دي موږ راځو په دې باندې دا نږدې کې ورته دې کې داسې یو کرښه رسم شوې داسې رسم شوې که نه زه اوس وایم ورته ماته داسې یو شکل رسم که پن اخلم پن او دې نه فرض که سټارټ اخلم دې ځای پورې شیف واخله چې سیده راشي دې ځای پورې او بیا دې ځای نه واخله تر دې ځای په دا شکل راته راوړه کنټرول زیډ یې کړئ کنټرول زیډ یو ځل مې شکل واخیسته دې ځای پورې او بل ځل چې شکل دې دا شکل راته ویسه ولې کږېږي دا کنټرول زیډ ګورئ یو ځل ورته وایم چې شیپ ماته رسم که له دغه ځای نه سټارټ واخله شیف سره دې ځای پورې بیا داسې که راته او بیا داسې که راته ډبل کلیک چې دا خلاص شي ډبل والی ورته ورکوئ راشي شیپ دپاره سایز واخلئ فرض که 4 مو واخیسته وړوکی ده 8 سایز مو واخیسته یا 12 سایز مو ته واخیست داسې دا وړوکی ده که نه دې څومره سایز ورکړه فرض که 14 سایز ورکړه کوم کلر استعمال شوی پکې آوټلاین کلر ده ښه فیل کلر ده آوټلاین ده که نه آوټلاین ورته واخلئ دلته راشي په دې باندې کلیک وکړئ او دې نه کلیک څخه وروسته راشي دې ته په دغې واړوئ کرف ته واړوئ ټو کرف چې ته واړوئ کرف ته واړوئ چې کله هم کرف ته واړو دا کونج به یې داسې کې داسې ګول به یې کوئ څنګه به یې کوئ ګول به یې کوئ پوه نه شوئ چې کله دا کار هم وکړه د دې کار کولو څخه وروسته که تاسو فکر وکړئ د شیپ دغه ساعت چې دی موږ سره داسې ورو شفاف شوی د مطلب ترانسپرنسي پکې راغلی نو څه وکړئ رش په دې باندې تاسو کلیک وکړئ او رش په دې باندې کلیک وکړئ او دې نه وروسته رش په دې باندې کلیک کش کړئ پوه نه شوئ ښه کنټرول زیډ ووخ یو ځل دا واغسته ورته هم دغه شکل ماته واخله داسې ترانسپرنسي پکې اضافه کړه صحیح شو کوم رقم باندې خلاص کا دا راته واخله فرض کا یونیفورم کا دا شکل وانه غسته کنټرول زیډ بیت ریپیټ داسې دا به جوړ خیر دا زموږ یو شکل شو دې ځای نه بیخي بهر وباسم تر څو موږ ته ښکاره شي او کار پرې وکړو داسې زوم به یې کړې داسې دې نه وروسته په دې شکل باندې کلیک کوم مثلا انټراکټیو فیل باندې راځم او داسې پرې اخلم کش کوم داسې صحیح شو سره هم دلی شي لاینر په شکل دلی شي او دا داسې که راته سي نه اخلي وایټ کلر دا نقطه راته واخله وایټ کلر ته کړه وایټ کلر اختیار ده بلیک کلر ښه د دې دغه یو څوک اخلو شفاف کوو د دې دپاره تاسو کوئ په دې کې ترانسپرنسي واخلئ او ترانسپرنسي کش کړئ د دې نه د دې پورې داسې برابره کوئ چې کوم ځای پورې تاسو ترانسپرنسي راوستل غواړئ دا ورته نږدې کړئ او دې خواته لاین کړئ داسې ترانسپرنسي راغی که نه پکې د ترانسپرنسي څخه وروسته څه وکړئ دا شیپ واخلئ تر یو ځای پر ځای کې داسې دې تصویر کې څنګه کوئ دا کوم بینر چې موږ ډیزاین کړی لوګو چې ډیزاین کړی دا شیپ رسم کړی بیا څنګه ځای پر ځای کې داسې
دا برابر شو که نه همدغې نه یو کاپي واخله دې خواته راوړئ او دا واخلې کاپي کې یو کاپي نوسه دې مخ واړوئ داسې که دواړه تاسو چې منظم نه دي په دې شپ هم کلیک وکړئ په دې شپ هم کلیک وکړئ ایک بټن وخی ای خپل کې ارنج شي دا مو شو بل په دې کې چې دا شکلونه په دې کې داسې شکلونه راغلي که نه نو څه وکړئ دې کار کولو لپاره تاسو راشئ پین واخلئ او یو دانه پین داسې دې ځینه واخلئ رسم کړئ داسې فرض کړئ دې ځینه واخلئ دې زه پورې یو پین رسم کړئ داسې ډبل کلیک دا ودروئ دې دپاره اندازه ورکړئ سایز ورکړئ فرض کړه 12 سایز ماته ورکړه او دې شپ ډیزاین بدل کړئ فرض کړه داسې ډاټ ډاټ ماته راوړه چې راته راوړه ډاټ ډاټ راته راوړه داسې لږ اوږد کړئ په دې رقم باندې او کلر ورته ورکړئ آوټلاین کلر ته داسې کلر ورته ورکړئ صحیح شو که دا شی مطلب تاسو ډېر ساحې دغه خپل کې داسې نږدې هم سره وسای شئ او دې شپ ته هم واخلئ ترانسپرنسي ورکړئ او ترانسپرنسي واخلئ سکش کړئ پرې داسې به یې راوړئ پکې پوه نه شوئ پوه شوئ نو څه وکړئ دې شپ کې ترانسپرنسي پکې اضافه کړه داسې او کلیک کړئ دې نو کاپي واخلئ داسې کاپي دلته کېږدئ ورسره خوا کې کاپي هیر کنټرول آر 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 او داسې آر دا کار وشو که نه د دې کار کول څخه دا ټول انتخاب کوي او انتخاب څخه دا ټول انتخاب داسې دې سره ټول انتخاب کوي او بیا راشي په افیکټ ته راشي او په پاور کلیپ ته راشي په دې کلیک وکړو داسې وکړي خلاص نو خو لیکلی شي که نه د ډریم اکاډمي لورې ځانګړی ورځنی سیمینار او سرټیفیکیټ هم ورکوي او دا شی دا ټول شی هم کلیک کوي نو خاص پکې نشته ټیکس لیکلی شي نو دا موږ سره په کولډرا پروګرام کې د یو وړوکی بینر